تاریخ گواه دی چې دنیاوي لالچ یو شمېر رشتې په سین لاهو کړي. همدغه شان یو افسوسناکه واقعه شیرګړ پولیس سټیشن په حدود کې موجود پیرصدو کلي کې هم رامخې ته شوې، چرته چې 14 کلن ماشوم د نیکه او ماماګانو د لالچ ښکار شوی. په دې هکله وژلي شوي نهار علي پلار او رشتې دار وینابا زما بچی راغلی و د نیکه کره د خپل نیکه علمزیب کره او زما زوی نهار علي دوی وجلی دی په چاله تیزدار چاله باندې والی دی او د دې دپاره چې د دوی دغه ځای کې خپله دشمني وه په خپل برخلافو باندې دعوه کوله چې او ما ته یې ویل چې یاره زما په دې برخلافو به ته دعوه وکړي. دوی د خپل ځان خلاصي دپاره زما زوی وجلی دی، زما د زوی نه د قربانۍ ګډوری جوړ کړی دی. زما زیور نوم دی، زه د بنیرو کلي اوسېدونکی یم. ما ته اطلاع راغله چې ستا د تره زوی مړ دی شیرګړ هسپتال کې پروت دی، ځان یې ایښتی دی. چې زه رالم هسپتال ته ما هلته ډاکټر رپورټ رالی موږ وکته نو زما او وراره علمزیب او د هغه زامنو په چاړه والو او مړو په موقع کې مړو. واقع باره کې ایس ایچ او تانه شیرګړ وایي څوک چې هر کله ډاکټر راغی او ډاکټر وکتو نو هغه په تیزدار شي باندې والی شوی و او مړ و. د دې خپلو کې د کسانو د ده د کم سره چې دی د دې خپلو کې دښمني ده. د دې دپاره یې کړی و چې یاره موږ به د هلک مړ کړو او دعوه به موږ په دې مخالف وکړو. موږ ته به دا پیدا میلو چې زموږ کسان جیل کې او دا به د جیل نه روځي. کله چې گرفتار کړي شوي ملزمانو نه د پیښې په هکله تپوس وشو نو هغوی هیڅ قسمه څه ویلو نه انکار وکړو. کیمرمین عبدالرحمن سره ملک رحمان، خیبر نیوز، تغبه مردان.